ختیز دهلیز سره یو کړي مولا سنا ذهننا د وطن په جوړولو کاروان د وطن د کابل ننګرهار لویه لاره لویې لارې او سړکونه د بشري ټولنو او هیوادونو ترمنځ د پیوستونو او اړیکو هغه وسیله ده چې نه یوازې د سوداګرۍ لپاره موثریت څرګند دی بلکې د لرغونو زمانو راهیسې د تمدنونو کلتورونو بیلابیلو تهذیبونو د پیژندلو او وړلو راوړلو په چارو کې ټاکونکی او ګټور رول هم لوبولی دی په لرغونې نړۍ کې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو جوړېدل او د هغو اړیکو پایښت په زیاته پیمانه د سوداګرۍ او تجارتي لارو پرانستلو او ودې ورکولو چارو تر اغیز لاندې پاتې شوي دي په ځانګړي ډول هغه وخت چې د سوداګرۍ لپاره بحري لارې نه کارول کېدې او یا د ځمکنیو لارو په انډول ډاډمنې نه وي هغه وخت د هیوادونو ترمنځ وچو ځمکنیو لارو زیات ارزښت درلود د همدې ارزښت پر بنسټ یو شمېر لارو او پر دې لارو پرتو هیوادونو نړیوال شهرت ترلاسه کړ چې له دې یوه هم د ورېښمو تاریخي لاره ده د ورېښمو لاره چې تاریخي مخینه یې له میلاد څخه څو پیړۍ اوړي له هند او چین څخه پیل او بیا د لرغوني افغانستان د مهمو ستراتیژیکو او سیاسي مرکزونو څخه تیریدله او تر روم پورې رسیدله په دې لاره یوازې سوداګري نه بلکې د دریو لویو وچو هیوادونو شاهانو د هنر او ادب څښتنانو سفر کاوه هر هغه هیواد چې د ورېښمو لار به پرې تیره شوې وه مکلف و چې مسافرو لپاره ډاډمن امنیت رامنځته او ښکلي کاروان سرایونه جوړ کړي دې لارې په خپله ټوله 8000 کیلومتره فاصله کې 970 کاروان سرایونه درلودل هغه لارې وي چې هغه په افغانستان کې پخوا د ډیرو بنیادی او په حساب کلاسیک ډول باندې به کوم انتقالات کېده نو هغې ته به د ورېښمو لار ویل کېدې مثلا په شمال کې به د چین او د افغانستان یا د نورو لارو په منځ کې به چې څومره تجارتي اموال انتقالېدل دې ته د ورېښمو لارو نوم کارول کېدو ولې اوس چې زمونږ د جلال آباد او د کابل ترمنځ یا د ننګرهار او د کابل ترمنځ چې کوم نوی سړک د اسلامي امارت په نوي راتګ سره د دوی دغه پروژه غواړي چې مخته ویسي نو دغه لاره د دې ارزښت د هیوادونو دپاره په اقتصادي لحاظ باندې ډیر زیات دی یو خو دا دی چې د هیوادونو په منځ کې به هغه رقابت چې هیوادونه غواړي چې د اقتصادي سیالۍ رامنځته کړي کولی شي د دې لارې نه دوی خپل ټرانزیټ ته وده ورکړي او همدا ډول هیوادونه خپلو صادراتو ته توجه وکړي چې خپل صادراتي اموال نورو هیوادونو ته انتقال کړي او بل د امپورټ یا د تولید د وارداتو په برخه کې دوی کوشش کوي چې هغه اموال چې پخوا د سختو په سختۍ باندې را انتقالېده یا د فضا د لارې مصارف پرې ډېر راتله نو هغه هیوادونه چې په دې لاین کې پراته دي د ټرانزیټ په حساب باندې په دوی باندې به په وارداتو په برخه کې به ډېر کم مصرف راشي تاریخي لار چې وه هغسې زړه لار باندې مونږ بولو اوس او په هغې به پخوا وخت کې اسونه تله اوښان به تله او د پیلان به یې رسله دغلته یو رباط په نامه ځای و دې کې به یې اړول او دې کې به بیا دمه کوله او شپه به یې کوله بیا به یې دې ځای نه بیا انتقالول یا به پورته تله یا به کښته تله په دې ګندمک ساحه کې په دې ساحو کې دغلته د خوږیاڼو طرف ته یو ساحه ده چې دغلته به اکثره شاهانو دمې کولې د دوی کاروانونه به چې په دې لارو تېرېده نو دوی سره چې کوم تجارتي اموالو د دې سیمو نه به انتقالول نورو سیمو ته یا د پېښور نه به راتله نو د دوی د دمې زیات دا و د دې هدف به دا و چې دوی دغه خپل کم وسایل چې دي یا کم عراده چې دي دوی دلته په حساب هغه ترمیم کړي بیا یې ورغوي او بیا د دې د لارې نه دوی کولی شي چې مطلب هغه سیمې چې دوی هدف دی او ټارګټ دی هغې ته انتقال وکړي
څرګنده ده چې لویې لارې هیوادونو ته ځانګړی ارزښت لري ځکه چې دا د ټولنې اقتصادي، ټولنیز او ستراتیژیک پرمختګ لپاره بنسټیز رول لوبوي. نو ویلی شو چې د کابل ننګرهار دویم لاین سړک هم د افغانستان لپاره په لومړي سړک د ترافیکي پیښو د کچې ټیټېدو او په تاریخي لحاظ هم ډیر مهم دی چې لومړني کارونه یې له ننګرهار څخه پیل شوي دي. سرک لاین دوم کابل جلال آباد یکی از مسیرهای مهم و حیاتی است. از دو لحاظ بر افغانستان حائز اهمیت است. یک از لحاظ از این که مسیر فعلی لاین کابل جلال آباد یکی از مسیرهای صعب العبور، یکی از مسیرهای پرمزدحم است. به خاطر آوردن سهولت به هموطنان عزیز ما، به خاطر وصل مناطقی که در این مسیر واقع شده، وزارت فوایدامه امارت اسلامی افغانستان کار اعمار ساختمانی پروژه را بخش نخست از ولایت ننگرهار آغاز کرده که انشاءالله بخش‌های مطابقش هم شامل پلان است. از لحاظ دوم، سرک لاین دوم کابل جلال آباد یکی از مسیرهای مهم تاریخی است که از طریق افغانستان کشورهای آسیای میانه با کشورهای جنوب آسیا از این مسیر وصل میشه. بر افغانستان فوق العاده حائز اهمیت است. امارت اسلامی افغانستان، وزارت فوایدامه تصمیم گرفته که این مسیر تاریخی را دوباره احیای مجدد بکنه و فعلا کار اعمار ساختمانش از طرف ولایت ننګرهار آغاز شده است. دغه اوږده لاره د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ له بوتخاک څلور لارې څخه پیل له خاک جبار څخه تیریږي تیزین او جګدلک ته رسي چې بیا د ننګرهار ولایت د حصارک او شیرزاد ولسوالۍ څخه خوږیاڼو او سرخرود ولسوالیو ته غځیږي او د ننګرهار له دوه سړکي چوک سره نښلول کیږي. د کابل جلال آباد دویم سړک د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ د بوتخاک چراهي نه شروع ده تر زو خاک جبار باندې، خاک جبار نه زو تیزین ته، په تیزین باندې اوړي جګدلک ته او جګدلک نه بیا ځي حصارک ولسوالۍ ته، حصارک باندې بیا تیریږي شیرزاد ولسوالۍ، شیرزاد ولسوالۍ نه تیریږي خوږیاڼیو ته، خوږیاڼیو نه وروسته موږ حتی تر دغه پورې یو سرخرود پورې، سرخرود نه تیریږي د ننګرهار د دوسرکي تر چوکه پورې. د کابل ننګرهار دویم لاین سړک چې د ورېښمو تجارتي لارې په اوږدو کې پروت دی په لومړي سړک د ترافیکي ګڼې ګوڼې مخنیوي او سوداګریزو موټرو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه رغول کیږي او چارې د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند او نورو مسئولینو له لوري پیل شوي. د کابل جلال آباد دوهم لاین سړک چې 126 کیلومتره اوږدوالی لري د کابل بګرامۍ ولسوالۍ څخه پیل د کابل ولایت خاک جبار د ننګرهار ولایت د حصارک خوږیاڼو او سرخرود ولسوالۍ څخه له تېرېدو وروسته د ننګرهار د حلقوي سړک سره نښلول کیږي. د علیقدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم په اساس د کابل جلال آباد پر لویه لاره د تلونکو وسایطو او ارادجاتو څخه د هغوی د نوعیت په تبکیب کې د ټاکل سوي حق العبور په بدل کې جوړیږي. نه یوازې د هیواد کورني سوداګري ته وده ورکړي بلکې د سیمې او نړۍ سره هم زموږ د سوداګریزو اړیکو او مناسباتو په پراختیا کې مهم رول لري. روښانه ده چې ننګرهار د افغانستان یو له مهمو سرحدي او تجارتي ولایتونو څخه دی او د هیواد په سوداګرۍ او سیمهییز اقتصاد کې مهم رول لري. لویې لارې د سوداګرۍ لپاره ترانسپورټي اسانتیاوې برابروي
څو د محصولاتو او خدماتو چټک او ارزانه انتقال ترسره شي چې دا د سیمو ترمنځ سوداګرۍ او اقتصاد ته وده ورکوي او په کم لګښت سره ډیره ګټه ترلاسه کیږي. دا ځکه ډیر زیات مهم دي چې که چېرته په واقعیت کې دغه لاره موږ چې د کابل او جلال آباد د لارې بحث کوو دا لاره په واقعیت کې جوړه شي نو هغه لارې به د یوازیني د ځمکني ترانسپورټ ته اوزګاره شي او ټرانزیټ ته به دا لاره اوزګاره شي بناء د اموالو په وخت رسیدنه او په لږ وخت کې ډیر اموال انتقال دا به ډیره غټ مثبته ګټه وسی او بل په کم مصرف سره به چې ډیره ګټه هیوادونو ته او سیمو ته چې انتقالیږي. د دې ترڅنګ چې لوی لارې هیوادونه سره نښلوي همدارنګه ښارونه او کلیوالي سیمې هم سره نښلوي چې د خلکو ترمنځ ټولنیزې اړیکې او فرهنګي تبادلې پیاوړي کوي. لوی لارې د خدماتو لکه روغتیا، تعلیم او بیړنیو مرستو رسونې کې اسانتیاوې برابروي په ځانګړې توګه په کلیوالي سیمو کې. دا نړیوال تجارتي لاره ده که دې باندې دا نړیوال تجارت هغه پرې شروع شي نو د موږ خلک به په دې لارې پمپونه جوړ کړي، هوټلونه به جوړ کړي، دوکانونه به جوړ کړي نو د خلکو دپاره ډېر سهولت به برابر شي. ولس ته خو ټوله ګټه ولس ته ده، اکثره ګټه ولس ته ده ځکه موږ مریض نه شو تللی، موږ ترکاري به چې وشوه نه شوه تللی او زمونږ ډېر ضرورت به و نو ښار ته به په دې خرابه لاره نه شو. د ټولګټو وزارت د ټیم پښتون کې خصوصي شرکت د کابل ننګرهار دویم لاین سړک د رغولو چارې له ننګرهاره پیل کړي چې اوس یې په 12 کیلومترۍ کې عملي کار روان دی. دا سړک تقریبا ټول سیده 140 متر 150 متر منځ کې ده، کیلومتر په منځ کې ده او د دې فعلا موږ الحمدلله تقریبا 4 میاشتې کېږي د کار موږ شروع کړی ده او کار یې سیده د ننګرهار لخوا موږ را شروع کړی تقریبا په 12 کیلومترۍ کې موږ فعلا عملي هلته کار جریان لري چې موږ د وزارت ټیم هلته شتون لري او د دغه ټیم په شتون کې شرکت کار ترسره کوي. اوس مهال د یاد سړک په مختلفو ځایونو کې کار روان دی چې په ځینو ځایونو کې خاوره اچول، د کرش پلانټ جوړولو، ډکون او نورو برخو کې عملا کار جریان لري. د دې 12 کیلومترۍ په مربوطاتو کې موږ په مختلفو ځایونو کې کار روان کړی ده. بعض ځایونو کې موږ هلته خاوره جګوو، ساحې نه خاوره لرې کوو، غونډۍ دي هغه وهو، دغه نه خاوره لرې کوو. بعض ساحو کې موږ بیا خاوره اچوو او هغه ډکون کوو. مثلا موږ په بعض ساحو کې ډکون روان ده، په بعض ساحو کې موږ مثلا هلته موږ اوس کرش پلانټ یا هغسې موږ مواد غواړو تولید کړو، هغه فعلا کار روان ده چې په هغه باندې هغه موږ نصبوو چې هغه بیا تولید موږ ته وکړي. د کابل ننګرهار په دویم لاین سړک کې ځینې لوی او واړه پلونه او پلچکونه هم په پلان کې دي چې په معیاري ډول به ورغیږي او همدارنګه د استنادي دیوالونو رغول، د غرونو او غونډیو پرې کول هم شامل دي. په دې کې غټ پلونه هم شته، موږ ډېر غټ پلونه لرو او واړه پلچکې هم لرو. په دې کې موږ استنادي دیوالونه لرو. په دې کې موږ د غرونو او د غونډیو هغه کټ کول یا وهل هغه هم لرو. بعض ساحو کې موږ د بعضو ساحو چې هغه ډېرې ټیټې دي د هغه ډکون هم لرو چې موږ هغه باید ډک کړو. په ټول هیواد کې د سړکونو رغولو چارې ټولګټو وزارت د 8 نړیوال سټنډرد په معیار ترسره کوي. د یاد وزارت د مسؤلینو په وینا د کابل ننګرهار دویم لاین سړک به هم د 8 نړیوال سټنډرد په معیار ورغول شي. د کابل جلال آباد دویم لاین سړک دا لکه څنګه چې په افغانستان کې د فواید عامې وزارت یا د ټولګټو وزارت نور سړکونه جوړوي، د دې لپاره یو خاص معیار لري. هغه معیار چې د 8 معیار ده، 8 یو سټنډرد ده، معیار ده نړیوال. په همغه باندې موږ د کابل جلال آباد دویم لاین سړک هم اماره جوړوي. کله چې په افغانستان کې سړکونه جوړیږي نو د پروژې ټول مراحل په پام کې نیول کیږي چې سړک باید په کوم معیار جوړ شي.
دا لاره د هیواد د اقتصادي ودې، تجارتي اموالو لیږد رالیږد، مسافرو او سوداګرو د تجارتي، ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو لپاره ځکه ستر اهمیت لري چې د تورخم په فرضي کرښه کې له پاکستان سره نښلول شوې ده او پر دغه لاره د تجارتي اموالو ډیر انتقالات ترسره کیږي. سرک‌ها و شاراها در افغانستان وقتی که سروی و دیزاین میشه از مرحله مطالعات امکانسنجی، مطالعات اجتماعی شروع تا مرحله سروی اساسی، دیزاین اساسی، پروژه که وقتی آغاز میشه تمام مراحل پروژه در نظر گرفته میشه که سرک به کدام معیار ساخته شود. سرک لین دوم کابل جلال آباد به خاطر گفتم که از مسیرهای مهم است که در قسمت انتقالات اموال تجارتی از مسیر افغانستان، چون یکی از مسیرهایی است که افغانستان از طریق خط فرضی با کشور پاکستان وصل میشه، انتقالات از این مسیر بیشتر است. با همون دلیل ما میتونیم که مسیر یکی از مسیرهای مهم تلقی بکنیم تا انتقالات ما از این مسیر بیشتر شود و سهولت‌ها به تجار ملی و به هموطنان عزیز ما فراهم شود. کله چې د ټولګټو وزارت لخوا خصوصي شرکتونو سره د پروژو قرارداد لاسلیک کیږي، نو د پروژې د عملي کولو په وخت کې د وزارت 4 نفره ټیم په ساحه کې عملاً حضور لري چې هر وخت د پروژې له کارونو نظارت او څارنه کوي، څو هغه څه چې په قرارداد کې ذکر شوي د هغو مطابق په اساسي ډول او پر وخت تطبیق او عملی شي. زمانی که پروژه از سوی وزارت فوایدنامه با سکتور خصوصی یا با شرکت‌های قراردادی قرارداد میشه، کار پروژه زمانی که در ساحه آغاز میشه یک تیم 4 نفری از وزارت فوایدنامه عملا در ساحه حضور می داشته باشند، دائم از پروژه نظارت ارزیابی میکنن. آنچه که در قرارداد ذکر شده در BQ و مشخصات تکنیکی پروژه است، مطابق BQ مطابق قرارداد پروژه باید در ساحه تطبیق شود که از جریان تطبیق پروژه تیم‌های وزارت فوایدنامه نظارت میکنه تا به گونه اساسی مطابق پروژه تطبیق شود و عملی شود. لویې لارې د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره حیاتي ارزښت لري او د خلکو ژوند اسانه کوي، نو په همدې اساس ولس د اسلامي امارت د دې سترو پروژو د پیل ستاینه کوي، پر تطبیق او عملي کېدو یې خوښي څرګندوي او د هر ډول ولسي همکارۍ ډاډ ورکوي. د ولسي خلکو ترڅنګ د پروژې کارکوونکي هم د دغه سړک د رغولو پر چارو خوښ بریښي او خپل سپیڅلي احساسات د وطن پالنې په روحیه داسې وړاندې کوي چې د هر ژوندي ضمیره او پر وطن مین شخص زړه ته ټکان ورکوي. د دغه پروژې په تطبیق سره دغه ولس ته دا درک شوی ده چې دا د دوی لپاره ډېر یو ارزښتناکه پروژه ده او تر اوسه پورې چې له کومې ورځې موږ شروع کړې ده، نو دغه د ولس کوم خلک چې دي، مشران، کشران، ځوانان له موږ سره په هر اړخیز ډول باندې همکار دي او په هر عرصه کې له موږ سره همکاري کړې ده. نو لکه څنګه چې دا معلومه ده، اوس اسلامي امارت چې په افغانستان کې حاکم شوی ده، هغه چې کوم پروژې یا کومې رغنیزې چارې د دوی تر لاس لاندې دي، دوی خپل هم په ښه مسلکي ډول باندې نظارت کوي او زموږ د شرکتو کوم انجینر صاحبان، تخنیکي ټیمونه چې دي، دا هم ښه په پوره میړانه او تعهد باندې دې ته متحد دي چې دا یو حیاتي پروژه ده او په ښه ډول او په ښه کیفیت سره او په تضمیني شکل باندې دا پروژه په مخ ولاړه شي او کار یې بشپړ کړي. موږ سره په الحال تقریبا 15 ماشینري شروع ده، خو د وخت په کتو سره دا نور هم زیاتو، څومره موږ ته ضرورت راځي او ور ماشینري موږ زیاتو. ان شاء الله زړه خو مې دا غواړي چې شپې و د ورځې کار وکړو، الله دې وکړي چې دا روډ جوړ شي او خلکو ته سهولت راشي.
که څه هم د کابل ننګرهار لومړی سړک یا لویه لاره د ترافیکي پیښو ګڼې ګوڼې غرونو ښویېدنې د لارې اوږدوالي او نورو اړوندو مسایلو د سوداګرو او مسافرو لپاره د تګ راتګ ګڼې ستونزې راولاړې کړې وې چې د حل په موخه یې د دویم لاین سړک رغول ضروري ځکه دي چې په مرسته یې خلک په لنډ وخت کې خپل مقصد ته رسیږي او د ترانسپورټ لګښتونه کمیږي. منظم مختز مثبت مودي ګامونه د وطن په جوړولو کار موږ د لوی لارې افغان تجارت ګاډي زور او زود د تجارتي مالونه وړو موږ ته د دې لارې داسې مشکلات دي چې دې کې چړایانې ډېرې دي او مطلب ټاکار هم پکې ډېرې راځي د وړوکو موټرو مشکلات هم دي لار وړه ده او رش پې زیات دی. دا لاره ډېره اوږده دی موږ لپاره چړیانې لري لارې بندېږي راباندې ډېر تکلیف سره دې کې مخ یو د شپې لارې باندې 5 ګنټې هغه لاره هوار هم دی موږ لپاره که واورې اوسي په واوره کې موږ ته تکلیف نه وي په دې لاره موږ ته ډېر زیات تکلیف ده بس هغه لاره موږ ته ډېر اسانه کېږي مصرف هم کمیږي او له تکلیف نه هم ډېر تکلیف نه بچ کېږو خرچې هم کمیږي اوس په دې لاره موږ ډېرې زیاتې خرچې کېږي. نوع خطاب وسایتی که در یک وسایت ثقیله اونجا خراب است مشکلش چی است؟ مشکل ایجاد میکرد آن باید ما جریان ببندیم. درست اگر مشکل پیدا کرد باز برای یک صدا میکنم موقعیت میشه. در اینجا زحام به اندازه زیاد میباشه خصوصا در طرف شب وسایت کلان دو طرف به حرکت میباشه با خوشبختانه با آمد امارت اسلامی پلیس ترافیک زیادتر ساخته است تنظیم میکنن مشکلات به مردم ایجاد نمیشه ولی بس اساسی که راه بدیل از این داشته باشه امکاناتش باشه بسیار خوب میشه بهتر میشه به خاطر که این جاده بسیار خطرناکترین جاده به شما میره اگر این جاده دیگه وسایت کلان از اینجا به دیگه را انتقال ببره اونجا بره وسایت خردی که بسیار براحتی میتونه بره و بیایه. ډریوران شکایت کوي چې له ګټې تاوان ډیر دی او پر دغه لاره چې هر څومره لوړه کرایه واخلي بیرته د موټر خراب شوي پرزې هم پرې نشي رانیولی نو د دویم لاین سړک په رغېدو به کرایه کمه او دوی ته به یې ګټه هم زیاته وي. لارې خو دغسې حالات و نو تر دې اوسه پورې چې دغه کوم دوړې او ګردونه او دغه کندې او کفرې تاسې ګورئ دغه حالاتو اوس الحمدلله د دغې ته یو امید د دې خلکو پیدا شوی دی چې انشاءالله په آینده کې به دا سړک جوړ شي او دا سړک یوازې د حصارک او شیرزادو د ولسونو دپاره نه بلکې دا د ټول افغانستان یو سړک دی. ولس خو ډېر زیات مشکلاتو کې دی ځکه د مریضانو تګ راتګ نشي کېدلی ترکاري او دغه شیان هم چنان کرایې لوړې وي ځکه چې ډریوران هم عوارضونه د موټرو او دغسې لارې او کندې او کفرې دي نو مشکلات وي ورسره ضرور. موږ چې څونه پیسې ګټو په دې ګاډي دي دا ټولې پیسې ته په ګاډي لګوو په دغه سړک چې شروع شوی په د کابل دویم سړک موږ په دې ډېر خوشحاله یو چې دا خدای زر تر زره ورسوي په خیره. موږ له ډېره اسانتیا په دې دی چې موږ د ګاډي عوارضونه به نه وي مریضو به ډېر په سهولت رسیږي
که کاري کم وي موږ له ډېر بچت کېږي په دغه شي کې. هیره دې نه وي چې د کابل ننګرهار د دویم لاین سړک د رغولو لګښت په اوسني سړک د ټول پلازا له عوایدو ورکول کیږي. تمویل بودجه لین دوم سرک کابل جلال آباد از بخش طول پلازا تمویل میشه. فعلا عملا در مسیر لین کابل جلال آباد یا لین فیلی که عملا هموطنان ما استفاده میکنن از سوی وزارت فواید عامه طول پلازا فعال شده. عوایدی که از طول پلازا به دست میاد در یک اکانت مشخص در وزارت مالیه جمع‌آوری میشه و صرف در بخش اعمار ساختمان لین دوم کابل جلال آباد به مصرف میرسد. د کابل ننګرهار دویم لاین سړک د هیواد د اقتصادي ودې لپاره اسانتیاوې برابروي په ځانګړي ډول د سوداګرو او مسافرو لپاره. د لومړۍ لارې د ګڼې ګوڼې له کبله د ټکرونو او حادثو ګواښونه زیات دي. د تیرې ادارې پر مهال د کابل ننګرهار لویې لارې امنیتي وضعیت تل له ترافیکي او امنیتي پیښو، ګڼې ګوڼې او ترافیکي فشار سره مخ وو. په ځانګړي توګه د ځینو برخو ناامنۍ د مسافرو او سوداګرو لپاره ستونزې جوړولې. اسلامي امارت د لا ډیرو اسانتیاوو، سهولتونو، ترافیکي پیښو د مخنیوي او ګڼې ګوڼې د فشار راکمولو لپاره د دویم لاین سړک پروژه هم پلې کړه ترڅو خلک له خطر پرته په آرامه فضا او لنډ وخت کې ختیځ جلال آباد ښار ته ورسیږي.